په ژوند کې ډېر لالاند وي ګرځېږي مجرد چې چېرته وي واده ورته ځورېږي مجرد او چې کله یې مور او پلار د مرکې لپاره لاړ شي په دغه وخت کوټه کې سم ګډېږي مجرد دا سانه تا مې تجربه شوې خو نه ده چې چا سره په څنګ کې خپل جانان وي را روانه بیا خل خل ورته ګوري خفه کېږي مجرد او واده والا قراره وي ویده په بستره کې په شین سهار پټي ته روانېږي مجرد او پلارجانې ورته دروند پڼ ور په شا کې چې دا یوسه په لاره کې غورځېږي را غورځېږي مجرد همالې کوي چې را غورځېږي را پاسېږي مجرد او په زړه کې ښه ډېر ارمانونه دي بهاره څه ویلی نه شي مور پلار نه ډارېږي مجرد دا کیسه د چا وه دا کیسه خو بس غونډ مجردان مې پکې راغستې دا دې راغستې زاهد مې راغستې زه خو فکر کوم چې دا ټوله تجربه ستا خپله شخصي ده ځکه شاعر پورې تړلې خبرې دي که نه بس شاعر پورې تړلې بلکل څه هم پکې خپله کیسه هم څه ده هغه که نه یو بیت دې ډېر خطرناک ویلی و هغه څنګه هغه تا څنګه ویلی و چې هر څوک دا څنګه و چې چا سره په څنګ کې خپل جانان وي رانوان نه هغه ګډېږي چې هغه کوم بیت و چې کله یې مور او پلار د مرکې لپاره لاړ شي په دغه وخت کوټه کې سم ګډېږي مجرد ډېره مننه درنو ملګرو بهار صاحب خپله بیا یو دروند انسان هم دی او بل حافظ هم دی فکر کوم صحیح دی او ښایسته غږ هم الله تعالی پرې لورولی دی او طلایي خنجره لري د دې تر څنګ ښه ترنم هم کوي نو ترنم ته ورځو او یو ترنم به ته وکړم چې کومه شوخي پکې راغلې هغې بخښنه غواړو اول نه بخښنه غواړي مهرباني د مسافرو باره کې او که به بیا وروسته وکړو هر څه چې دي خلک خوندور دی زاهد صاحب هم ډېر خوښوي که نه هو هغه به ګاډۍ خوا ته نه ورځو نو خوښه خپله هماغه ترنم کوو صحیح ده لوګي سره به ترنم وکړی شي او ولې مشکل نشته دا زمونږ واک کې ده